لکه څنګه چې نور سبزیجات د انسان روغتیا ته ګټه رسوي، همدارنګه تورۍ هم د انسان روغتیا ته ډېرې ګټې لري. په دې کې هم ډېر زیات ویټامینونه او منرالونه شته دي. تورۍ چې ده دا وایي وزن کموي، یو ځکه علت یې دا دی چې په دې کې 95% کې اوبه دي، او که چېرته څوک په منظم ډول باندې وخوري نو دا دغه لوږه چې دی کموي، او په دې اساس باندې د انسان د بدن وزن چې دی کموي. په دې کې بعضې توکي شته دی چې د سودیم او پوتاشیم په نامه دي، چې هغه د وینې فشار نورمال ساتي، د زړه د حملې، د فالج د دې شونتیا کموي، او زړه د ډېرو نورو ناروغیو څخه چې دی ژغوري. توریو کې مختلف ویټامینونه دي، د A B C په نامه ویټامینونه پکې دي چې دا چې دی د سترګو لید زیاتوي، هم د پوستکي د مختلفو ناروغیو څخه ژغوري، پوستکی زر زر نه ګونځې کېږي، د ویښتانو د وتلو نه چې دی هم مخه نیسي، ځکه پوستکی نه ناروغه کېږي، نو د ویښتانو د وتلو مخنیوی کوي. د دې ترڅنګ حافظه قوي کوي او د بدن د مقاومت یا د ساتنې پیاوړتیا چې کوم د میکروبونو په وړاندې باندې دا قوي کوي، او بیا سړی زر زر نه ناروغه کېږي. په توریو کې چې دی د کلسیم او مګنیزیم په نامه توکي شته دی چې دا د بدن د هډوکو، غاښونو او د بدن د غوښو په جوړښت کې او په پیاوړتیا کې چې دی ونډه لري. همدارنګه بوره پکې په نشت حساب ده، نو شکر په بدن کې چې دی نورمال ساتي. د شکر ناروغان د توریو نه ګټه پورته کولی شي. توری چې دی د قبضیت مخنیوی کوي، اوبه پکې ډېرې دي، د معدې او د کولمو حرکات زیاتوي او د قبضیت مخه نیسي. د دې ترڅنګ په بدن په کولمو کې دا ډول داسې میکروبونه شته دی چې د انسان بدن ته ګټه رسوي او د هغې چې دی ساتنه کوي. داسې توکي پکې دي چې د کاروتینوئید په نامه دي، چې په بدن کې څه زهري توکي چې دی د مختلفو فعالیتونو په پایله کې ازادیږي، هغه چې دی د منځه وړي او بدن د مختلفو ناروغیو څخه ژغوري. نو د توریو په موسم کې د خپل هیواد د توریو څخه ګټه پورته کوي، یو خوا خپل هیوادوالو او د هیواد اقتصاد ته ګټه رسوي، د بلې خوا خپلې روغتیا ته. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازه غواړم، ستاسې د بشپړې روغتیا پیل.